د اسلامي امارت ځواکونو د پاکستان پوځ پر پوستو اورونه بل کړل. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د افغان ټایم د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د اسلامي امارت ځواکونو د پاکستان پوځ پر پوستو اورونه بل کړل. د خوست ولایت په والشیر ولسوالۍ لنډر، صدکو او ډبګي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ نن سهار جګړه پیل شوې. له سیمې څخه ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې نن سهار ناوخته د شپې 4 بجې د طالبانو او پاکستان پوځ ترمنځ جګړه پیل شوې چې تر اوسه هم دوام لري. د معلوماتو له مخې له سیمې څخه عام خلک او کورنۍ نورو ځایونو ته کډه شوي. د معلوماتو په اساس جګړه په ډېر شدت روانه ده چې پکې سپکې او درنې وسلې کاریږي. دا لا څرګنده نه ده چې جګړه لومړی له کوم خوا څخه پیل شوې، خو د خلکو په وینا یو ناڅاپه له دواړو خواو څخه ډزې تبادله شوي چې وروسته په جګړه بدله شوي. د یادې جګړې په تړاو تر اوسه هم نه اسلامي امارت او نه هم د پاکستان حکومت څه ویلي. د طالباتو په اړه تر اوسه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د اسلامي امارت چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ 3 افسران د دوی په حمله کې وژل شوي، 15 تنه ټپیان او د پاکستان 2 پوستې د دوی لاس ته لوېدلي دي. یا د جګړه وروسته له هغې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان جیټ الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو پر کورونو هوایي حملې وکړې چې پکې لسګونه کسان شهیدان او ټپیان شول. دا لومړی وار نه ده چې د پاکستان پوځ او طالبانو ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې جګړه کیږي. د دې نه وړاندې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستان پوځ او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ د ورته جګړې شوي چې پکې دواړو لورو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. دا چې له سیمې څخه وروستی حال نور څه دی، له افغان ټایم یوټیوب چینل سره پاتې شئ تر څو درته وروستي مهم او کره معلومات له ټولو ژر او مخکې خبر کړو.